سلامونه دوستانو، نن راغلی یم د پاریس سیند ته او دجې نه به ښایسته منظرې او د کشتۍ ګانو سفر به در وښیم چې څرنګه همدا سیلانیان راځي او دلته چکر وهي، یعنې په کښتیو کې چکر وهي، د نندارې ګوري او د پاریس د مشهوره ځایونه ګوري. ځکه معمولا د سیند د بغلو نه دا ټولې نندارې ښکاري، لکه د منظرې او د هغه چې د پاریس دا د سیند بغله کې زیاتره دا منظرې دي. نو دا سیند هم د همدې له خاطر همداسې راتاو کړی ده له دې منظرو. دا کښتۍ تاسو ګورئ، دا ټول ټورست دي، یعنې دې کښتۍ کې راختلي دي، دا چکر ورکوي. همداسې په سلهاو کښتیګانې هغه جوړې کړي دي د همدې هغه لپاره. د ټور ایفل بغله کې ما تاسو ته در وښودلې، هغسې په هغه ساحه کې زښتې ډېرې کښتیګانې دي چې دو هغه کوي، دا ټورست ته چکر ورکوي، یوه خوا ته یې بیایي بلې خوا ته یې بیایي که نه. نو د ساعت په سر باندې بیا 20 روپۍ 25 روپۍ 10 روپۍ مختلف هغه یې که نه، سرویز او هغه پورې خبره. نو تاسو ګورئ، دا دلته تاوه شوله او بېرته هغې مسیر ته بېرته ځان برابر. دا ټول تورست دي. دا خو تر اوسه ژمي وخت ده، دونه تورست پکې نشته دي. چې دا اوړی شي بیا اوړي کې بیخي ځکه ډېر تورست راځي. هغه بله کښتۍ ده ټول را روانه ده، یو دانه یې ګوره لاړه او دا یې بله را روانه ده. وینئ دا بله یې دغه ده. زیاتره د کاروبار او هغه یې چې دغه سیستمو باندې روان کړی. هر مملکت نه خلک راځي دلته چکر ته، هر نفر دلته په زرهاو پیسې لکه مصرفوي په دې مملکت کې. یعنې دومره ډېر تورست دي پکې. وینې لاس هغه یې وخوځه، دلته زه ویډیو کوم. دا خلکو ما شاته دې خوا د موزیک او هغه هم لګولي دي. دا هم دلته تاوه شوی، دو مسیر ته دې ساحې ده. داسې ډېر هغه دو هغه کړي دي چې ویې ګورئ، دوی ټول د هغه په همدغو شیانو باندې روان کړی ده. تجارت د خلک مصروفه کړي دي. د زیاتره د خپله فرانسویان د انګلیسي ژبه او دا نورې ژبې زده کړي دي. هغوی بیا د ټورستو هغه ته که رهنمایي او هغه کوي، بیا د هغو هغه نمایندګي او هغه دوی ته معاشونه ورکوي. نو
دا وګور دی بیا بله کښتۍ ده دا بیا دا بله کښتۍ ده چې راغله زه داخل هم خلک دي که یې وینه یا خو خلک پکې موجوده دي El mensaje que encienda toda mi ilusión, porque todo entre mí de nuevo renacer alegría y pasión. لکه جیت تیارې غوندې جوړه کړې دوستانو دلته مې کاته د هغه در وښیم دغه د کښتیګانو هغه چې څه رقم جوړ کړی دا هغلته وینئ دلته چوکیګانې هغه ایښي د وینې ډېر ښه یې جوړ کړی خو دا یو اوړي کې دلته خلک کښېني چای او هغه هم پکې کوي دا ګروپونه چې لګېدلي دي چوکیګانې او میزونه او هغه هم پکې ایښي دي دواړه خواته دا کښتیګانې درولې دي د همدې هغه لپاره دې خواته یې وګورې او که یا دې خواته وګورې او هغه د هغه سر باندې هم لګولي دي کتوپانې هغه څنګه غټ هغه